د افغاني سرې میاشتې له لوري غزني ولایت کې له 100 کډوالو کورنیو سره د نغدي پیسو مرسته وشوه. د سرې میاشتې مسؤلین وایي د یو منظم ویش په اساس هرې کورنۍ ته چې د کډوالۍ کارت یې درلودی 8500 افغانۍ ورکول شوې. 100 کورنیو ته هرې کورنۍ ته 8500 افغانۍ ورکول کیږي، هسې مهاجرینو ته چې د هجرت سند ولري. د موږ رهبري سره میاشت ټولنې مقامات کوشش کوي چې د ډونرانو خیریه بنسټونه د دوی لپاره مرستې راجمع کړي. راستانه شوي کډوال له دوی سره په مرسته شوو پیسو خوښ دي، خو وایي یوازې دا یې در دوا کولی نشي. از امارت اسلامی افغانستان تشکر میکنیم. سر مرز خیلی از ما پذیرایی کرده، نان داده، غذا داده، آب داده، همه امکانات برای ما فراهم کرده. خیلی زیاد تشکر میکنیم. و حالا که توزیع مثلا پول نقده هر چقدر که از توزیع میکنه یک جهان تشکر میکنیم. موږ د هر شعبې نه دا ایله کوو چې له مهاجرینو سره د مرستې وشي، چې د دوی وس رسیږي، د عمر مرسته دې ورسره کیږي، د مهاجرینو د ژمي د اوړي یو هغه ترتیب وشي چې معلوم شي. غزني ولایت ته راستانه شوي کډوال وایي هوا ورځ تر بلې سړیږي، په کرایه کور او خیمو کې ژوند کول ورته ګران دي. دوی له مرستندویو بنسټونو او اسلامي امارت څخه د دایمي سرپناه د جوړېدو غوښتنه کوي.